شونډو نه وه له بڼو او له لخساره نه وه زما ګیله له خپله بخته وه له یاره نه وه رسول الله تبا ګیلی کوم وای 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 ستا په امت کې زه بې یاره ګرځېدمه سړی و درې زامن یې ول زامن نومونه یو تریخ و یو هغه څه نومېږي وچ او بل ټوپکه هغه شی دی چې د خوړلو نه دی خو خلک یې خوري نن د څه ویلې پرونۍ سترګې بدلې شوې ستا څه ده خو بس خوشي تش میدان دی یوه مور ده چې هم ژوند دی هم جهان دی ماشي دا شی دی چې زه ورته وایم ځه دا راځي او چې زه ورته وایم راشه دا ځي دا بیا ژبه یې که تور تیر په توره تیږه ټول توی شول بیا تور تیر په توره تیږه ټول توی شول سهار دی په خیر ستا هم په خیر دا نو سهار دی دا خو مازدیګر دی که السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړي مه شئ هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتن وي محترمو مینهوالو زه شیرعلي افغان د ذهني ازمایښت خپرونې قربا یم هیله ده چې خپرونه مو خوښه شي او تر پایه مو ملتیا وکړئ مونږ کلیوالو ساحې ته راغلي او د ځوانانو سره مرکه لرو ټوکې ټکالې سلامونه دوستانو دلته یو ځوان سره مرکه کوو یو څو خبرې اترې سلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک عبدالخالق عبدالخالق تخلص دی تخلص دی یعنې اوسه پورې د تخلص باندې سوچ نه دی کړی نه والله چې که نه یو ښه به پکې خوښی به وي په ځان باندې او دی که نه ډېر ښه کاروبار دی چې دی وروره مالو چې خرڅوو مالو چې خرڅی ده او څومره خرڅی ده ورځې نو ورځ یو 500 روپو خرڅوو او خواږه دي که دا ترخی خواږی ښه مالو چې ترخی که خواږی خواږی پاسئ خواږی ښه خواږی څنګه یې ژوند مصروفیت څنګه دی بس ښه دی الحمدلله څنګه د ورځې چې در پاتې کېږي او بس ښه دی 400 300 پاتې کېږي بس شکر دی بس ډېر ښه مثبت کار کوه مونږ خو ذهني داسې وویوه چې مونږ خپرونه کوو تا سره نو تا سره جالبه خاطره شته کومه ورځ تا کار ته وتی یو جالبه خاطرې په چکر وتی یا ټوکه ټکال یا شاعر درته کوم یو درته یاد دی شاعرونه خو ته زه نه دي یو جالبه خاطره خو باید درباندې تېره شوې سي یو ریشخندي غوندې څنګه مثال داسې جالبه خاطره خو باید درباندې تېره شوې که او هغه شان ډېرې تېرې شوي دي یو دانه وکړې مکتب دی ویلی نه والله بیخي 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 ښه همداسې یو ژوند یو ورځ تله مدیر سره مې جنګ کړی بېرته راوتښتېدم ښه مدیر سره دې جنګ کړی بېرته راوتښتېدل مدیر سره مې جنګ وکړو بدماشي یې غږوله ښه بدماشي چې غږوله ما سره تره زامن ډېر مدیر باندې مې سر مات کوو هر څه مې په مات کړو او ماشاءالله ته خو ډېر او بیا تکړه راوتښتېدو بیا چې کور ته رالو بس مدیر رالی ښه مونږ یې نه پرېښوسل مونږ یې دغه له طالبانو له لاس کې ورکړی و بیا یې مونږ ته دې حکومت کې که جمهوریت کې دې حکومت کې ښه بیا هم چې د مدیر مور تره زوی و خو زموږ او ته کار کېده دا موالی و که نه او بیا هم وزورولو که غوی یې واخیستله بیا یې مونږ پرېښوسل ښه غوی یې واخیستله بیا یې پرېوستی ښه داسې یو ټوکه درته معلومه ده نه والله ټوکه د ټوکه خو وکړه که نه شاعر درته نه معلوم شاعر یا غزلي نه غزل یو ټپه پکې ویوه یو ټپه به ته ویو ووایه داسې خوږه شانې ټپه ووایه او رسول الله تبا ګیلی کوم وای 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 ستا په امت کې زه بې یاره ګرځېدمه نه ټپه وکړه وایه که نه نور همدوم نه دا دوه پیته نور شرمېږم قاري صاحب چا نه شرمېږي همداسې خلکو نه شرمېږم کومه دي خلک کومه دي یو خو زه ولاړ یم یو ته ولاړ والله دا دوه ماشومان دي دا دوه ګاکان درته ولاړ دي بس نور یې نشم ویلی والله نور یې نشي ویلی تا نه به زه یو ذهني پوښتنه وکړم جواب بیا راکړې دا شی دی چې زه ورته وایم ځه دا راځي او چې زه ورته وایم راشه دا ځي دا بیا ژبه یې که نه ژبه یا شونډې شونډې دي که ژبه ده
دا به دواړه کې یوه دانه وي. خو ته خو خود سوچ په وکړه کوشش وکړه ځان سره داسې واړو راواړو ذهن کې دا دې شونډې دي. شونډې دي ها. رښتیا وې ها. ماښام دې په خیر دا غرمه ده څنګه دا چل دې وکړو ټیم به یې لري که نه؟ پولې دغه مالوچ په موږ باندې نه خوري ولې نه؟ نه خیر مننه تشکر مننه خیر وسه چې موږ سره د خبرونه وکړه او ټوکې ټکالې مو کړې خدای په امان سلامونه دوستانو دلته یو ماشوم سره ولاړ یو او مرکه ورسره لرو سلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک رحمان الله رحمان الله تخلص ارمانی ارمانی وا ماشاءالله ښه څنګه یې خیم ته څنګه یې سهار دی په خیر ستا هم په خیر دا نو سهار دی دا خو مازدیګر دی که نه ښه تا نه به زه یو ټوکه درته یاده ده نه جالبه خاطره نه سندره شعر غزل شعر راته یاد دی ووایه شعر ووایه وی خبره سپینه سپینه مونږه ښه پخه کړې ده او لاس په قرآن مو د یو بل سره وعده کړې ده واه او ما چې څه کړي دي او کړي مې دي په سود مې کړي او تا چې څه کړي دي په ما دې ملازه کړې ده ستا ستغې سپورې به د یو سړي زوی ونیسي او ما ډېره لویه حوصله کړې ده ماشاءالله ماشاءالله واه واه ډېر ښه یو ذهني ازمه خپرونه دغه لرو مونږه نو تا نه زه ذهني پوښتنه وکړم وکړه ځواب به راکړې د په لومړی ځل څوک کافر شو په دنیا کې نشم جوابولی ولې کوشش وکړه سوچ په وکړه هڅه وکړه نشم جواب نشي ځوابولی زه به تا ته یو څو جزئیات درکړم سمه ده ابلیس اول او دویم درته دی پیران څلورم دیوان خاصیش کم یو دی دې کې دې کې شیطان ابلیس واه قدرمندو کتونکو دته خو ما نه کلم ورکو خو خپرونه کې کامیاب رالی راځئ د نورو هیوادوالو سره مرکه لرو سلام دوستانو دلته یو مشر سره مرکه به وکړو یو ټوکې ټکالې سلام علیکم وعلیکم سلام کاکا نوم مبارک دی ما نوم جاوید دی جاوید ډېر ښه تخلص همدرد همدرد وا ډېر یعنی همدرد دی لري که نه ډېر ښه مصروفیت کاکا مصروفیت دغه دیکاني مې کنه دغه شی ماشاءالله ښه دی ښه خصالات ورکوي په دې په شونه غورځېږي لاندې نه ورځېږي د اوبو ته ورونه غورځي ډېر یخ یم دی ژمی دی ولا یخني خو د نن دا موسم داسې یخ دی موسم هم ډېر یخ دی او اسمان وریځ دی وریځ ده او یو ټوکه یو شعر یا جالبه خاطره در باندې تېره شوې یاره داسې وړوکی غوندې یو شعر دی درته وبیایم یاره دا شعر ووایه او ورکه وه چې داسې ووایه ورو درته پرون دې څه ویل نن دې څه وویلې پرون دې څه وویل نن دې څه وویلې پرون دې څه ویل نن دې څه وویلې پرونۍ سترګې بدلې شوې ستا پرونۍ سترګې بدلې شوې ستا وی سل کالدارې 500 افغانۍ په چوکیدګار کې بدلې شوې ستا واه 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 نو دغه شعر پوه شوې ښه ډېر ښه ډېر ښه مننه چې موږ سره دې مرکه وکړم قدرمنو کتونکو د سره مو یو څو ټوکې ټکالې وکړې به یو ذهني پوښتنه وکړم هغه څه دی وایي جنجر ماته جنجر تا ته جنجر وختو اسمان ته جنجر تا ته جنجر ماته جنجر وختو اسمان ته جالبه غوندې پوښتنه ده ذهني باڼه خو به نه باړه نو باړه څنګه یې باړه ته خو دا لوګی دی کنت ورکړه لوګی دی لوګی څو فیصده باوري یاره 100% باوري 100 نه خو دا لس خو موږ ته هم پرېږده 90 شه یا 80 شه 90% ده نوي نه مکمل 100 شان ځواب دې درست دی قدرمنو کتونکو ځواب یې درست و مننه خیر اوسې چې موږ سره خپرونه تشکر مننه سلام علیکم وعلیکم السلام نوم رحیم الله رحیم الله څنګه یې خیمه ښه د شپې خوی که د ورځې دواړه شپې هم خیم د ورځې د شپې هم خوی د ورځې هم خوی څه دی کوو د میدانه کې کرکټ هم کوو کرکټ دی کوو ودې بیلو کوو ودې ګټو او مې ګټو ودې ګټو دروغ والی دی خو وخندو بیللی دی بیللی مې نه ده دروغ وایي بیللی نه ده ګټلی
کله داسې شوي چې جنګ دې پکې کړی او وهلی که والی دی پکې بس هغه مې وهله دې مې وهله مکتب وې او څوم ټولګي کې شپږم ماشاءالله ښه داسې یو جالبه خاطره یا ټوکه درته یاده ده شعر او شعر راته یاد دی څه دی دنیا څه ده خو بس خوش تش میدان دی واه یوه مور ده چې هم ژوند دی هم جهان دی ماشاءالله ډېر ښه ته خو ډېر تکړه ماته ښکارې که نه ته صرف داسې 5 پیرې داسې ووایه چې تور تیل په توره تیږه ټول توی شو تور تیل په توره تیږه ټول توی شول 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 دا ډېر ښه دغه دی یو ذهني پوښتنه به درنه وکړم هغه شی دی چې د خوړلو نه دی خو خلک یې خوري تا ته یاد دی ماته یاد نه دی خو تی ووایه چې د خوړلو نه دی خو تی ووایه ماته هېڅ یاد نه دی زه تا نه پوښتنه کوم چې یاد یې کوم د خوړلو نه دی خلک یې خوري دا راته نه دی یاد دلته یو ماشوم ولاړ دی دا به یې ووایي ته لږ را مخکې شه ښه وایه دا لږ چالاکه ښکاري هغه قسم دی د خوړلو نه دی خوړل کېږي باوري څو فیصده 50 کې 50 وای دا خو بیخي د کور نه بیخي ډک راغلی فیصدو کې ښه مدرسې ته راغلی وې سبق دې ویلی دا ډېر ښه دا ورشئ لوبې وکئ خیر وسه چې مننه چې موږ سره مرکه وکړ دی ورشئ خپلې لوبې وکړئ سلام وعلیکم السلام څنګه یې ښه یې جوړې ښه یم ته څنګه یې په خیر یې مکتب نه رالي او بکسه خو دې اچولې ده نو اوس ځای که رالی راغلم دا څه ټیم نه ځئ 2 بجې زه نوم خو دې ووایه ورکوتنه باندې نوم مصطفی ماشاءالله مصطفی څنګه یې ښه یم څنګه یې تخلص یې پرېږده تخلص یې څه کوي چې ته تخلص دا خو صبر کوچنی دی تخلص باندې څه کوي څنګه یې خیرت دی ښه یم شکر څنګه لوبې مکتب ته سهار نه دی که بعد د غرمې نه سهار ځم مکتب ته چې هغې ځینې راغلم ډوډۍ خورم نور کورس ته ځم بیا کورس ته دی مدرسې ته ځې که نه او مازدیګر کې مدرسې ته ځې او ته ټوله ورځ مصروف یې لوبې نه کوې نه بیخي کرکټ درته یاد دی او تشلې او څه درته یاد دي څه کرکټ دا تشلې دي همداسې نور لوبې دي دا ټولې راته یاد دي ته خو راته ماشاءالله زړور ښکارې یو دانه شعر ووایه یا یو ټوکه ووایه شعر ده وای له شونډو نه وه له بڼو او له لخساره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له لخساره نه وه زما ګیله له خپله بخته و له یاره نه وه ستا په تندي کې به مې خپله څېره ولیدله په کومه ورځ به چې له ما سره هنداره نه وه دغسې حد دې کړی دی دا دې چا نه نقل کړی که خپله دې دغه کړی دا نقل کړی دی خو خپله دې پکې یو څو بیا ته شریک کړي که نه ټول نقل دی ټول نقل دی د خیر بیا هم تکړه ماشاءالله داسې یو جالبه خاطره راته ووایه داسې جالبه در باندې تېره شوې ټوکه ټکاره داسې مثال یو کار دې کړی کور کې غلط وال دې په خوړلې یا دې کوم بل یو ورځ نو زموږ کور لغمان کې وړکۍ ومه نو زموږ کور له خوا ټانټې وې د جوارو هغې ته مې اور ورکړ نور چې هغه یو ښځه وه هغه ډېره بیا په غوسه وه بیا زه کور ته راغلم زر په مانځه ودرېدم بیا چې هغه ښځه راغله نو ما مور ته ویلې وایي که دا په مانځه نه وه نو مړ کولو مې یعنې د مونږ د برکته وژغورل شوی ډېر یو عتیقه کار شوی دی په مونږ باندې د دروغ ودرېدې که رښتیا لمونځ ته ودرېدی په دروغو مسعود ساندې ته بس مونځ برکت ته دې خیال دی داسې یو ټوکه ووایه دا ټوکه غوندې چې ټوکه چې خلک داسې خندونکي غوندي وای یو سړی و 3 زامن یې ول نو زامن نومونه یو تریخ و یو هغه څه نومېږي وچه او بل ټوپکه نو مېلمه راغلی بیا یې ورته ویلي وایي وچه ډوډۍ راوړه هغه مېلمه ویلي ولا وچه ډوډۍ را باندې خوري وایي نه خورم بیا یې ورته ویلي وایي تریخه چای راوړه هغه سوچ فکر کړی ولا تریخ چای را باندې څکي بیا یې نه دي څکي وایي نه څکمه بیا ورته ویلي وایي ټوپک څه شو
شو نو د میلمه زر چپلۍ کې راخیستې منډه کړې دي سړي کوروالا ورته وایي ولې وایي ما چینل څکه تریخ چې دې راباندې څکه هغه مې ونه څکل نو اوس مې وژنې نو دغه په تا باندې همداسې کار شوی ته هم تښتېدلې دغه ډېر غلط یعنې ډېر یو دغه کار شوی دی دغه دې کې ته هم تښتېدلې چې دا هم تا ته ویله چې غوچه راوړه شنه راوړه ټوپک راوړه خیر اوسې مننه تشکر چې موږ سره دې خپرونه وکړه مننه خیر اوسې زه لاړم خدای په امان قدرمندو کتونکو دا وه د دې ونې خپرونه چې ما شېر علي افغان وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې په خدای سپارم د خدای په امان